په وروستیو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر درواغجنو ګواښونو یو ځل بیا د نړۍ پام افغانستان او د بګرام ستراتیژیک هوايي ډګر ته اړولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یو پراخ پوځي تمرین په ترسره کولو سره هڅه کړې چې دې ګواښونو ته قاطع ځواب ورکړي او وښیي چې د هیواد دفاعي ځواکونه د هر ډول تجاوز پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو دي. له دې راپور وړاندې له تاسو درنو لیدونکو هیله کوو چې د ورور چینل درسره وڅارئ ترڅو له همداسې تحلیلونو څخه باخبره اوسئ. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو ورځو کې د یو پراخه پوځي تمرین ویډیو خپره کړه چې د هیواد دفاعي وړتیاوې او ظرفیتونه یې هم د افغان ولس او هم د نړیوالو پر وړاندې وښودل. دا اقدام د ډونالډ ټرمپ د لانجمنو څرګندونو مستقیم ځواب و. هغه څرګندونې چې نه یوازې د افغانستان خپلواکي او ملي حاکمیت یې تر پوښتنې لاندې راوست بلکې د سیمې ستر قدرتونه یې هم اندېښمن کړل. ټرمپ په وروستیو کې بې اساسه او بې معنا خبرو کې وویل چې غواړي د بګرام هوايي اډه بېرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه خبره چې د افغانانو له لوري د ماتې خوړلي او بې اهمیته څرګندونه وبلل شوه. دا دریځ په ښکاره توګه د افغانستان پر ملي حاکمیت ګواښ ګڼل شوی او په سیمه کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. بګرام چې په یوه مهمه ستراتیژیک موقعیت کې د اسیا په زړه کې پروت دی د امریکا له نظره یوازې یو پوځي اډه نه بلکې د چین، ایران او روسیې پر ګټو د څار او فشار وسیله هم ګڼل کېږي. د دې اډې نږدېوالی د چین له ستراتیژیکو تاسیساتو سره د سیمې حساسیت لا زیات کړی دی. له همدې امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او د سیمې لویو قدرتونو لکه چین، روسیه، ایران او پاکستان په چټکۍ سره د امریکا احتمالي بیرته راتګ ته مخالفت څرګند کړ. دا یو خطرناک دریځ او د سیمې د ثبات لپاره یې ګواښ بللی دی. د روسي رسنیو د راپور له مخې د کابل او د سیمې د قدرتونو ترمنځ ډیپلوماتیک او دفاعي خبرې روانې دي. افغانانو په 20 کلونو کې د اشغال پر مهال امریکا ته دا درس ورکړی چې د دوی د پوځي ځواک او مقاومت د هر متجاوز لپاره څرګند دی. وروستی پوځي تمرین چې د افغانستان د دفاع وزارت یې مشري وکړه له هر څه مخکې د امریکا ګواښونو ته یو عملي ځواب و. خپاره شوي انځورونه ښیي چې د افغانستان دفاعي ځواکونه منظم جوړښت، یو موټی رهبري او همغږي تجهیزات لري. منظم پوځي قطارونه، یو شان یونیفورم او د لوجستیک ځواک څرګندونه دا پیغام ورکوي چې یو متحد او فرمانبرداره پوځ د مرکزي قومندانۍ تر چتر لاندې فعال دی. په بل پړاو کې درنې وسلې لکه ټانکونه، زغروال وسایط او توپخانې هم نندارې ته وړاندې شوې. دا ښیي چې د افغانستان ځواکونه نه یوازې دا وسایط ساتلی بلکې په عملي توګه یې د کار وړ هم ګرځولي دي. د توپخانې تمرینونه د دغو ځواکونو د متعارفو جګړو لپاره د چمتووالي څرګندونه کوي. دغو ځواکونو همدارنګه فزیکي او رزمي تمرینونه درلودل چې پکې پوځیان په سخت غرنیو شرایطو کې غرختنه، د خنډونو نه تېرېدل او دقیق هدف ویشتل شامل وو. دا تمرینونه د سرتیرو فزیکي زغم، روحي چمتووالی او د اوږدمهاله جګړو د زغملو وړتیا څرګندوي. د دې تمرینونو اساسي هدف د یوه قوي او انعطاف پذیر دفاعي ځواک جوړول دي. داسې ځواک چې وکولای شي د هر بهرني یرغل پر وړاندې مقاومت وکړي. له همدې پلوه دا پوځي جوړښت یوازې یوه ننداره نه وه بلکې نړۍ ته دا څرګنده اعلامیه وه چې د افغانستان حاکمیت پر بګرام هیڅکله د معاملې وړ نه دی. د کابل د اقدام 2 پیغامونه درلودل. لومړی، هر هغه بهرنی ځواک ته جدي خبرداری چې د پوځي مداخلې فکر کوي، او دوهم، د سیمې هیوادونو ته د باور ورکول چې افغانستان د خپلو پولو د ساتنې او د بهرنیو مداخلاتو د اغیزو د مخنیوي توان لري. په دې توګه بګرام نن د افغانستان د ملي ارادې نښه ګرځېدلې چې د خپلواکۍ او د ارضي تمامیت د ساتنې سمبول دی. دا یو ستراتیژیک ټکی دی چې راتلونکی د کورني نظامي ځواک او نړیوالو فشارونو ترمنځ د توازن په ساتلو پورې تړلی دی. وروستیو پوځي تمرینونو دا وښودله چې کابل پرېکړه کړې ده د خپل هیواد له خاورې دفاع وکړي او بهرني ګواښونه د هیواد برخلیک ونه ټاکي. افغانستان اوس د یو ستر سیمه ییز او نړیوال لوبې په منځ کې موقعیت لري، خو د افغان دفاعي ځواکونو پیغام روښانه دی: افغانستان به هیڅکله د فشارونو پر وړاندې تسلیم نشي.